دانګام په شنو بوټو پوښل شوي ولسوالي په دې ورستیو کې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د سیلانیانو د پاملرنې وړ ګرځېدلي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي اکثره درو ته یې ورغځېدلي سړکونه خام دي او وروستیو روغتونو لا نور ویجاړ کړه. دوی غوښتنه لري که چېرته د دې ولسوالۍ سمسورو درو ته اساسي سړکونه جوړ شي دا ولسوالي به د سیلانیانو په میله ځایونو بدله شي. دا په اوړي کې همداسې یوه ښایسته هوا لري لکه ژمی چې ډېره ښایسته هوا لري. نو قندهاریان او د کوم ځای نه چې دا لرې ځایونو نه چې کوم چکاریان راشي نو هغه ووایي چې موږ دونه ګرځېدلي خو داسې یوه ښایسته دره وایي موږ نه دلدلې. خو افسوس دا دی چې دلته سړک خراب دی. ډېر یو ښایسته امن راغلی. کوم مشران چې د ولسوالۍ مشران د افغانستان مشران خدمت ته دوام ورکړي. پخوا نه خو هم خراب و لکه کچه سړک دی که نه خو د بارانونو سره اساس سره بیا ډېر خراب شوی دی. لکه د هرات نه راځي دلته خلک چکر د قندهار نه راځي دغه شانته کې د خوست نه افغانستان د هر ولایت نه دلته خلک چکر دپاره راځي. غوښتنه زموږ دا ده چې زموږ د سړک ډېر خراب دی او ډېر مشکلات دي هر لکه ولس سره هم دا تکلیف او خلکو ته رسي. کله چې سړک بارانونه راشي او خوړونه او سیلابونه سړک ونیسي نو خلکو ته بیمار شي بیا خوارانو په اوږو اخیستی او د یو ځای نه بل ځای ته په اوږو باندې وړي. دانګام په ډیورند کرښه پرته ولسوالي ده. دلته مسؤلین د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او د اسلامي امارت په مشرانو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ بیا رغونې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. دانګام ولسوالۍ یوه سیلاني ولسوالۍ ده. ډېر شنې درې لري او ډېر ښه د چکر ځایونه لري د تفریح ځایونه لري ډېر لرې ځای خلک راځي. خو دا خبره موږ د مشرانو سره شریکه کړې ده. البته غوښتنه هم دا ده چې همدغه سړکونه مطلب پاخه سي تر څو پورې د لرې مسافر یا سیلانیان راځي چې هغه په اسانه توګه خپل هغه د سیل ځای ته ځان ورسوي او تکلیف په لاره کې ورته پیښ نه شي. انشاءالله په دانګام کې هېڅ قسم امنیتي ستونزې نه لیدل کېږي او دغه عمومي ډول باندې دغه یو ځای بل ځای د سیلانیان چې راځي د هغوی روغبت لپاره چې دغه لاره جوړه شي د قوم سهولت لپاره لاره جوړه شي د بنشي عمومي لاره دا پخه شي. د یادونې ده د کونړ ډېری ولسوالۍ غرنۍ درې لري خو د سړکونو خاموالی د دې باعث شوی چې یادو درو ته د سیلانیانو د ورتلو مخه ډب کړي.